بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن د 12 بایولوژي ده او دویم نمبر چپټر دی. په دې کې یو ټاپک دی ترمو ریګولیشن ان هیومنز، یعنی کوم انسانان چې دي نو د هغوی په جسم کې د هیټ باقاعدګي چې دي نو هغه پکې څنګه راځي، یعنی انساني جسم کې هیټ څنګه پیدا کیږي او چې کله دا هیټ کمی نو انسان جسم کې داسې څه کار کیږي د هغې د وجې نه دا هیټ چې دی پیدا کیږي. Now, اول به thermoregulation define کو چې دا څه ته وایي. The ability of an organism to maintain their body temperature is called thermoregulation. د جسم هغه قابلیت یا په جسم کې داسې یو څیز چې د هغې د وجې نه د دې جسم ټمپریچر کې باقاعدګي راځي نو دې ته موږ وایو thermoregulation. یعنی دا یو پروسس دی، یو عمل دی چې هغه په جسم کې کیږي او په هغه جسم کې چې کوم هیټ دی هغه مینټین پاتې کیږي. In human body, heat is produced by metabolism او د انسان په جسم کې هیټ چې دی دا چې کله پیدا کیږي نو د دې لپاره یو پروسس چې دی ذمہوار دی چې هغې ته ویل کیږي میټابالیزم. میټابالیزم داسې یو څیز دی چې کله جسم ته اکسیجن او نور داسې څیزونه ننوځي نو دغه اکسیجن د دغه څیزونو سره ملاویږي او هیټ پیدا کیږي او هغه هیټ چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په شکل باندې د جسم نه بهر ته چې دی راوځي نو دې ته موږ میټابالیزم او دغه پروسس د وجې نه چې دی په جسم کې انرژي پیدا کیږي او هیټ چې دی هغه پیدا شي. نو مطلب دا دی په انساني جسم کې چې کله هیټ پیدا کیږي نو هغه د میټابالیزم د وجې نه پیدا کیږي. Human maintain their body temperature between 36.4 degree centigrade to 37.3 degree centigrade. انساني جسم کې چې حرارت چې دی نو هغه مینټین پاتې کیږي خو په څو کې د 36.4 ډیګري سنټیګریډ نه والا د 37.3 ډیګري سنټیګریډ پورې، یعنی چې کله هیټ وي نو هغه ټمپریچر به د دې دواړو په منځ کې چې دی وي که د دې نه کمیږي یا چې دی د دې نه سیوا کیږي انساني جسم ته چې دی بیا مسایل راځي. یو پروسس دی چې هغې ته موږ وایو ترموجینیسس. ترموجینیسس چې دی په دې کې دوه الفاظ دي، ترم چې د هغه هیټ ته وایي او جینیسس وایي اوریجن چې د هیټ چې کله پیدا کیږي نو د دې شروعات د کوم ځای نه کیږي. The process of production of heat energy is called thermogenesis. په جسم کې چې کله هیټ انرژي پیدا کیږي یعنی ګرمایش چې کله پیدا شي نو هغه پروسس ته موږ ترموجینیسس وایو. In human the major source of heat energy is respiratory metabolism. په انسان جسم کې چې د ټولو نه زیات هیټ چې دی هغه په جسم کې پیدا کیږي او د هغې دپاره چې کوم څیز ریسپانسیبل دی نو هغې ته موږ وایو ریسپیریټري میټابالیزم. ریسپیریټري میټابالیزم دا دی چې اکسیجن سیل ته لاړ، خوراکو ته لاړ، د اکسیجن د خوراک سره میلاو شي او په دغه څه کې چې کله اکسیجن یوز شي نو هغه انرژي پیدا کړي او دغه انرژي د سیل چې دی طاقت ورله ورکړي نو دغه ته موږ وایو ریسپیریټري میټابالیزم. د دغه ریسپیریټري میټابالیزم د وجې نه چې دی نو انساني کوم جسم چې دی پکې هیټ پیدا کیږي. The energy is released by the breakdown of carbohydrates and fats. اوس میټابالیزم کې انرژي څنګه راوځي چې کله په دې جسم کې کاربوهایډریټس او فیټس چې دا چې کله استعمال شي نو په دغه دوران کې چې دی انرژي پیدا کیږي. The process of thermogenesis is regulated by nervous system and hormone. خو یاد ساتئ چې کله هیټ پیدا کیږي نو باقي ټول نه زیات کار د چا دی؟ باقي ټول نه زیات کار چې دی زموږ چې کوم نروس سیستم دی، انسان کم دماغ چې دی، سپاینل کارډ چې دی هغه دی او اینډ هارمونز او کوم هارمونز چې په جسم کې پیدا کیږي کوم ایکسایټیشن پیدا کوي نو هغه د هیټ جوړولو کې چې دی یا هیټ پیدا کولو کې ډېر زیات مدد ورکوي. بیا ټایپس آف ترموجینیسس. ترموجینیسس ټایپ چې دي نو هغه څونه دي نو دیر آر 2 ټایپس آف ترموجینیسس. ترموجینیسس چې دی دوه ټایپس دي، یو زموږ سره دی شیورینګ ترموجینیسس او بل زموږ سره دی نان شیورینګ ترموجینیسس. نو دا شیورینګ ترموجینیسس په تیرول چې دا څه ته وایي؟ The increase in temperature due to the repeated stimulation of voluntary muscles by motor neurons is called shivering thermogenesis. زمونږ د جسم کمی پټي چې دي هغه مسلز چې هغه د موټر نیوران د وجې نه هغه بار بار چې دی هغه استعمالیږي او انرژي پیدا کیږي نو د هغې سره چې دی ټمپریچر سیوا کیږي نو دې ته موږ وایو شیورینګ ترموجینیسس. یعنې زموږ چې کوم مسلز دي او هغه مسل کې چې کله زموږ سره موټر نیورانز دي نو هغه خپل کار کوي نو د هغې د وجې نه چې دی هیټ انرژي پیدا کیږي نو دې ته موږ وایو شیورینګ ترموجینیسس. It produces shivering response in muscle which can increase heat production by up to
5 times the basal level. Shivering response دې ته وایي چې انسان جسم چې دی دا رفیږي نو د هغې د وجې نه هیټ پروډکشن دونه سیوا شي by up to 5 times the basal level چې 15 ګونه چې دی نو هغه هیټ چې دی هغه د جسم کې د نارمل لیول نه 15 ګونه هیټ چې دی هغه سیوا شي ځکه چې زموږ سره چې کوم مسلز دي نو باقي موټر نیوران چې دی هغه خپل کار کوي یعنی اسوسیټیو کوم نیوران چې نو هغې چې دی مدد ورکوي د هغې د وجې نه استعمالیږي او هیټ چې دی نه هغه پیدا کېږي بیا زموږ سره نان شیورینګ ترموجینیسس څه ته وایي دویم نمبر دی چې د انکریز ان باډي ټمپریچر ډیو ټو های میټابولیک ریټ از کالډ نان شیورینګ ترموجینیسس چې کله په جسم کې په سیل کې دننه ریاکشن چې دی هغه ډېر زیات وي انرژي ډېره زیاته پیدا کېږي دې ته نان شیورینګ ترموجینیسس وایي For example, thyroxine, a thyroid hormone, increases the metabolic rate, which increases the heat production for a long time. بس پرس که زموږ سره تایراید هارمون دی نو اصل کې هغه زموږ سره تایروکسین چې هغه په جسم کې چې دی پیدا کېږي نو د هغې کار دی چې هغه هیټ پروډکشن چې دی سیوا کوي د ډېر وخت لپاره نو سیمیلرلی اډرینالین انکریز د شارټ ټرم انکریز ان میټابولیک اکټیویټي او دغه شان بل هارمون دی چې هغې ته اډرینالین وایي نو هغه د لږ وخت لپاره زموږ د جسم کې میټابولیک اکټیویټي چې ده نو هغه چې دی سیوا کوي او تایروکسین چې دی هغه د زیات وخت لپاره سیوا کوي نو په دې طریقه باندې چې دی هیټ چې دی نه هغه پیدا کېږي نو دا و کلاس 12 بایولوژي زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یې انشاءالله په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله زه ډېر زر اپلوډ کړم دا ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېره مننه